تر هغې پورې ښه ملګري څنګه دي؟ د دې کورس دپاره ذهن کې مو څه دي چې انشاءالله دې میاشت کې به خپل ژوند یو قسم له خپل سوچ بدلوو که نه؟ ځکه انشاءالله دا کورس به داسې وي چې موږ به بلکل د بیسکس نه شروع کوو، بلکل لکه ماشوم ته چې شروع کې او چې موږ یې ختموو نو انشاءالله د اے آی داسې دور دی چې دې کې هره هفته ډېر زیات نوي څه راځي. نو که ته نن څه زده کړي وي ته وایې چې زه خو نن پوره یم خو یو هفته پس نوی اپډیټ راشي او هغه ستا چې څه زده وي هغې نه نور ډېر څه راشي. لکه تاسو ته به پته وي چې اوس د کلاډ چې کوم یو اے آی ټول دی د چیټ جی پي ټي په شان او د جیمینای په شان هغې یو نوی اپډیټ راوړی او هغه پرې امریکا حکومت بند کړ. ولې چې هغه ډېر زیات ځیرک و، ډېر زیات ذهین و، ډېر زیات تیزۍ سره یې کار کولو. نو مطلب دې دا دی چې هفته کې ډېر هر څه بدلیږي خو انشاءالله چې دا کورس ختمیږي نو هغه وخت پورې چې څومره اپډیټس وي او اے آی څومره پرمختګ کړی وي هغه ټولو زما به کوشش دا وي چې هغه هر څه تاسو زده کړئ. اچھا بس زما په خیال دغه ملګري دي اوس به شروع وکړو او زه چې بیا نور ملګري راتله نو بعد کې بس هم د کلاس ریکارډینګ ګوري. اوس تاسو ما ته یو ځل بیا ووایئ چې زما غږ زما اواز صفا درځي یا نه درځي چې موږ شروع وکړو. ښه زه ستاسو چیټ کې انتظار کوم، چیټ کې ووایئ یا داسې خپل مایک خیر د کلو کوي ما ته ووایئ چې اواز زما صفا دی که نه. اریان وایي چې بلکل صفا دی، دغه شان نور ملګري یو ملګری صفا دی استاد. صحیح ده صحیح ده روغه ده. ښه جزاکم الله. اچھا نو نننی کلاس زمون یو قسم لا انټروډکشن کلاس دی. صفا دی سر صفا دی. صحیح ده. زما سکرین ښکاري تاسو ته؟ زما سکرین ښکاري که نه؟ بس ټیک ده ټیک ده. ښه بس بالکل ټیک ده. ښه نو نننی کلاس زمونږ یو قسم لا انټروډکشن کلاس دی چې په دې کې به موږ دا وایو چې موږ به په دې کورس کې څه زده کوو او بیا د اے آی حوالې سره چې اے آی څه ته وایي، څنګه کار کوي، د اے آی مشهورې کمپنیانې څه دي، ټول څه دي وغیره دغه به وایو. نو نن زموږ بالکل اولنی کلاس دی او دا لکه چې یو ماشوم وي نو هغه به هم انشاءالله تعالی یا در اوسه پورې چې چا د اے آی صرف نوم اورېدلی وي نور هیڅ یې نه وي زده هغه به ترې هم زده کړه کوي او هغه کسان به موږ د ځان سره راچوتو. نو چې څومره ورځ په ورځ مخکې ځو دومره به موږ زده کړه کوو. نو د ټولو ناول زه تاسو ته پوره کورس چې کوم آوټلاین دی چې پوره کورس کې به موږ څه وایو هغه تاسو ته ښایم. بیا هغې نه پس راځو چې په دې اوله هفته کې اونۍ کې به موږ څه وایو او بیا راځو نننی ټاپک ته، نننی سبق ته. نو ټول ناول دا تاسو ته ښکاري چې د 30 ورځو کورس دی دا زموږ چې له صفر نه تر د حده پورې چې کوم پورې اے آی ده هغې پورې به تاسو موږ وړو. هغې نه پس مخکې راځو دا وګورئ ستاسو سفر به همدغه رنګ وي. صحیح ده ستاسو سفر به همدغه رنګ وي. ستاسو لومړۍ هفته کې به تاسو صرف دا پیژنئ چې اے آی وایي څه ده او کار څنګه کوي. بیا دویمه هفته کې به تاسو لږ لږ ورسره بلد شئ، تاسو به د هغې لږ لږ پرمختګ وکړئ. بیا په دریمه کې به ستاسو ډیجیټل شتمنۍ پیدا شي. ستاسو به په دویمه کې به تاسو یو قسم له ویډیو او آډیو جوړول زده کوئ. په دریمه کې به بیا تاسو هغه یو قسم له ویب سایټ جوړول زده کوئ او څلورمه کې به تاسو دا د موبایل اپ وینئ، تاسو به دغه زده کول او ګیم زده کول دا زده کوئ. اوس راځي یوې هفتې ته. نو دا د اوله هفته کې به تاسو
د زیرکتیا ماشین، مطلب دا چې د ای آی کار څنګه کوي، دا موږ په اوله هفته کې وایو. په دې کې د ای آی پیژندنه ده، چیټ جی پی ټي او جیمینای. دا دوه ما صرف د دې لپاره ورکړي دي چې دا دوه مشهور دي. دې نه علاوه چې څومره هم د ای آی ټولز دي کوم چې مشهور دي لکه چیټ جی پی ټي، جیمینای، کلاډ، کوین، نوټ بک ال ام. لکه تاسو ته چې دا څه ښکاري که نه، دا تاسو چې دا کوم دا یو قسم له دا سلایډز وینئ، دا نقشې وینئ، دا هم ما په ای آی جوړ کړي دي او دا ما صرف او صرف په یو کلیک سره جوړ کړي. نو دا دغه شان نور دغه رقم چې نور تاسو ته که دا بره زما سکرین ښکاري دا، نو دلته وګورئ دا د دې ځینه دا نوټ بک ال ام، چیټ جی پی ټي، کلاډ، ګوګل ای آی سټوډیو، ګوګل جیمینای، ګوګل فلو، کوین، دغه رنګې نور څومره هم ای آی ټولز دي دا به موږ پیژنو. د دې نه پس همدغه پلنۍ هفته کې به بیا موږ پرومپټ لیکل پیژنو او پرومپټ انجینیرینګ چې اصل کې د ای آی نه چې کار اخلو هغه موږ په پرومپټ سره اخیستی شو. نو څنګه کولی شو چې موږ یو ښه پرومپټ ولیکو او بیا پرومپټ وایي څه ته، پرومپټ انجینیرینګ څه ته وایي، دا ټول به موږ انشاءالله وایو په دویمه درېیمه ورځ باندې. او څلورمه خبره چې کومه دې هفته کې به موږ زده کوو هغه د ای آی په مرسته خپل لیکل کول، سکرپټ لیکل، د سوشل میډیا لپاره پوسټ لیکل، کهاني لیکل، قصه لیکل، دا هغه هر څه به زده کوو. دا به زموږ په اولنۍ هفته کې وي. بیا په دې کې به موږ کار د څه نه اخلو، نو د چیټ جی پی ټي او جیمینای دغه شان نور چې څومره هم ای آی ټولز دي دې نه به پکې کار اخلو. بیا راځو دویمې هفتې ته. په دویمه هفته کې به زموږ تاسو به ای آی وپېژنئ، د ای آی ټولز به وپېژنئ، تاسو به وپېژنئ چې په کوم ټول باندې موږ لیکل کولی شو، په کوم ټول باندې موږ عکسونه جوړولی شو، ویډیوګانې جوړولی شو. نو په دویمه هفته کې بیا موږ په هغې باندې شروع وکړو. موږ به عکسونه جوړول، غږ جوړول، ویډیو جوړول، دغه شان ریلز او شارټ جوړول. دویمه هفته چې موږ کله پوره کوو نو تاسو بیا یوټیوب اټومیشن، ټیک ټاک اټومیشن هر څه کولی شئ، ځکه تاسو ته به سکرپټ لیکل زده شي، تاسو ته به ویډیو جوړول زده شي، تاسو ته به عکس جوړول زده شي. نو انشاءالله دویمه هفته کې به ستاسو څه ناڅه کار روان شي. دا څومره ای آی دا خلک چې وایي په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې چې ای آی ای آی ای آی، هغوی ای آی صرف عکس جوړولو یا ویډیو جوړولو ته وایي، نو هغې ته به تاسو صرف او صرف په دویمه هفته کې ورسئ. په دویمه هفته کې به تاسو د هغې عمره استادان یې. د دې نه پس په دغې کې په دویمه هفته کې د کومو ویب سایټونو نه به کار اخلو، نو دغه دي. بیا درېیمه هفته کې بیا موږ څه کوو، درېیمه هفته او څلورمه هفته دا ډېر اهم دي. دا هغه شی نه دي چې دا تاسو ته څوک نه پړاووي، نه درته ښایي او نه زیاتو خلکو له دا ورځي. په درېیمه هفته کې به موږ وایب کوډینګ زده کوو. وایب کوډینګ څه شی دی؟ وایب کوډینګ وایي لکه مخکې تاسو ته ما وایس کې هم ویلي، وایب کوډینګ مطلب دا دی چې مخکې به موږ کله ویب سایټ جوړولو یا اپلیکیشن به جوړولو، نو هغې دپاره به موږ کوډینګ کولو. دلته اوس وایب کوډینګ دی، صرف او صرف ویلو سره یا یو پرومپټ سره موږ له پوره ویب سایټ جوړئ یا پوره اپلیکیشن جوړئ یا پوره موبایل گیمز جوړئ. نو موږ ته لکه مخکې به چې چا اپلیکیشن جوړول یا ویب سایټ جوړول غوښتل، نو هغه به خپله نشي جوړولی، هغه به یو ډیولپر له ورکول. چا به چې سافټویر انجینیرینګ کړی او چا به چې کوډینګ زده و، نو د یو ویب سایټ به هغې ډېرې زیاتې روپۍ اخیستې، د یو اپلیکیشن به ډېرې زیاتې روپۍ اخیستې. اوس دا هر څه تاسو په یو پرومپټ سره کولی شئ. او چې کله تاسو پرومپټ انجینیرینګ زده وي، تاسو چې اوله هفته کې تاسو ما ویل هغې کې به موږ پرومپټ انجینیرینګ زده کوو. نو چې کله ستاسو پرومپټ انجینیرینګ زده شي، نو بس بیا تاسو نه ستاسو د ښه پروګرامر نه هم بهترین ویب سایټ او اپلیکیشن جوړولی شئ. نو په درېیمه هفته کې به وایب کوډینګ وي، د ای آی په مرسته ویب سایټ جوړول، د کاروبار ویب سایټ جوړول، د سکول ویب سایټ جوړول، د مدرسې ویب سایټ جوړول. د په دویم کې دا اوس د وایب کوډینګ طریقه ده چې څنګه به کېږي، صرف نقشې په طور یې تاسو ته ښودلې. او څلورمه اونۍ کې چې کومه څلورمه هفته ده چې زموږ به کورس پوره کېږي، نو هغې کې به بیا د موبایل ایپ جوړول وي، د ایپ ډیزاینینګ کول به وي، د ای آی په مرسته به ګیم جوړول وي،
چې کوم تاسو دا مختلف گیمونه نه موبایل کې دا بیا تاسو د خپل په کور کې جوړوي ماشوم له موبایل ورکوي چې دا والا گیم په وکړه تاسو بیا دغه اپلیکیشن یا دغه موبایل گیم په پلی سٹور باندې هم نشر کولای شي هغه نه هم تاسو خپل عاید ترلاسه کولای شي روپۍ ته ګټلی شي نو دا هم دغه دی چې د ای آی اپلیکیشن به څنګه وي اول به داسې بیا داسې او بیا داسې نو د دې نه پس دا دغه یو قسم نه دی بیا د کورس پایله ستاسو چې دا کورس ختمیږي تاسو به څه فایده به تاسو ته رسي څه مهارت به وي چې کله کورس ختمیږي ستاسو به د ای آی استعمال زده کیږي عکس جوړول لیکنې لیکل دا به وي ویب سایټ جوړول موبایل اپ جوړول گیم جوړول او دغه شان وایب کوډینګ صرف موبایل اپ یا ویب سایټ نه دی ما نور هم ډیر شي نه کیږي دا به تاسو زده وي نو چې دا ستاسو د پورا د 10 ورځو د کورس جوړولو یو خلاصه وه پوهېږئ پې تر دې دمه زما به د خبرو پوه شوي وئ نو تاسو چیټ کې صرف دومره ولیکئ چې او پوهېږو او اواز هم صفا دی او زه چې څه وایم زما په مقصد تاسو پوهېږئ هم تاسو چیټ کې ولیکئ نو زه تاسو ته راځم چې اوس به موږ په هفته کې پهلنۍ هفته کې به موږ څه زده کوو دا زه تاسو ته ښایم بیا تاسو ته زه دغه هم وښایم چې دا ما د یو مایند میپ په شکل کې هم لیکلي لکه تاسو ته دا هر څه بیا تاسو خپله هم زده کوئ لکه دا وګورئ ها دا اوس په پهلنۍ هفته کې به په پهلنۍ اونۍ کې به موږ څه زده کوو نو دا یو نقشه ده دا وګوره پهلنۍ هفته زموږ سره ده د ای آی پیژندنه اوس صحیح ده ها استاد ډن جزاکم الله ښه پهلنۍ هفته کې ټول ناول به موږ د ای آی تعریف زده کوو بیا ای آی زموږ استعمال شته که نشته کم ځایونه کې موږ ای آی استعمالو د ای آی ګټې څه دي فایده یې موږ ته څه ده ای آی نقصانات څه دي کم محدودیتونه دي کم ځای کې موږ دا نشو کارولی ای آی مشهورې کمپنیانې کومې دي ای آی مشهور شخصیتونه کم دي او نننی کار دا ټول زموږ نننی کلاس دی دې ته راځم خو دې نه مخکې زه تاسو ته ښایم چې تاسو به په دې هفته کې څه زده کوئ ښه دا یو دی دا کلو کړم نو بس د هفتې والا تاسو ته ما ویل بس نننی سبق ته راځو ښه هفتې والا ما دلته جوړ کړی و خو زما په خیال هغه به زه ګورم دلته ښه دا مایک د چا آن دی دا بند کړئ ښه چې زموږ کلاس نه خرابوي اوس راځو ننني سبق ته چې ننني کلاس کې موږ څه زده کوو دا درته نننی کلاس تاسو ته چې موږ څنګه وویل په دې کې به موږ زده کوو د ای آی پیژندنه دا زموږ د درس عنوان دی موضوع ده څه چې نننی درس چې ختمیږي تاسو ته به څه زده وي د دې درس تر پای وروستو به زده کوونکي وپوهیږي چې مصنوعي ځیرکتیا څه شی دی څنګه کار کوي نړۍ کومې سترې مطلب چې کومې سترې کمپنیانې دي په ای آی کې هغه کومې مخکې دي کوم مشهور شخصیتونه ای آی کې مخکې دي دا زموږ د نننۍ موضوع ده نننی کلاس اوس راشي مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی څه شی دی هر یو سړی وایي چې ای آی ای آی ای آی اوس ای آی څه شی دی چا نه ته تپوس وکړي چې ای آی څه شی دی نو ای آی تاسو دې تصویر ته وګورئ ای آی اصل مقصد دی مصنوعي ځیرکتیا مصنوعي ذهانت مطلب دا څنګه چې یو انسان دی دغه شان ذهانت په ماشین کې اچولی شوی دی په کمپیوټر کې اچولی شوی دی او هغې نه کار اخلي دغې ته وایي ای آی زما په مقصد پوه شئ
څنګه چې یو انسان دی یعنی د انسان نقل کړی شوی دی د انسان د ذهن نقل کړی شوی دی هغه کمپیوټر ته ورچولی شوی دی دغه ته وایي اے آی نو چې څنګه اوس انسان کار کوي دغه شان دغه کمپیوټر هم کار کوي پوهیږئ دې ته اے آی وایي دلته تاسو ته ما تعریف لیکلی دی چې اے آی هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټران او ماشینونه هغه ټکنالوژي ده چې دا کمپیوټر او ماشین ته اړتیا ورکوي چې د انسان په څیر فکر وکړي زده کړه وکړي ستونزې حل کړي او پریکړې وکړي په ساده ډول څه ته وایي اے آی د انسان د زیرکتیا یعنی د ذهانت نقل دی چې په کمپیوټر کې جوړ شوی دی پوهېږئ لکه څنګه چې یو انسان ګوره یو انسان ماشوم دی اوس هغه ماشوم په خپلو ښو او بدو نه پوهېږي که مثال په طور دله مخې له مار راشي هغه هم هغې ته لاس ورچی رانیسي که دله مخې له مثال په طور بل داسې ضرري شی راشي نو هغې ته دا لاس ورچی رانیسي ځکه هغه په خپلو ښو بدو نه پوهېږي دغه شان د اے آی چې اول راغله دا هم دغه شان وه دې ته هېڅ پته نه لګېده دا ټرینډ شوې نه وه د دې لرنینګ نه و شوی خو دغه شان چې کله دا ماشوم مار ته لاس وروړي یا بل ضرري شیز ته لاس وروړي نو مور پې اواز وکړي چغه پې ووایي نو ماشوم ویریږي بیا دپاره چې دته دغه ضرري شی مخې ته راځي نو دا خو پوهېږي نه چې دا ضرري دی خو دې ذهن کې هغه د مور چغه وي هغه د مور منع کول وي نو هغې په ذریعه سره دا د هغې نه منع شي دغه شان دا اے آی هم دغه شان زده کړه کوي یو ځل چې کله دا غلطي کوي نو دې ته خبرداری وشي دا منع کړی شي چې ته دا غلط جواب ورکړې دا غلط کې نو دا هم پوه شي بیا دپاره چې کله دې نه ته هغه تپوس کوې نو دا هغه تپوس غلط نه درکوي صحیح درکوي څنګه چې د یو ماشوم پرورش کیږي او هغې ته ښودنه کیږي دغه شان بلکل د دې اے آی هم پرورش شوی دی دې ته ښودنه شوې ده یو شی ورته ښودلی شوی دی تاسو که پوسټ لیدلی وي د انډیا کیبلوز په بی بي سي یا ډیو راډیو په یو پروګرام هم کړی و ډېر کسان داسې دي چې هغوی د کور څومره کارونه کوي هغه په کیمره ریکارډ کوي او دغه ریکارډینګ نه دوی اے آی ټرین کوي مطلب چې دوی ریکارډینګ کوي دوی بستره ټولوي کومه بړستن د هغه راغونډوي پخلی څنګه کوي دا هر څه دوی د کیمرې مخې ته کوي او هغه کیمرې په ذریعې سره اے آی ټرین کیږي نو اے آی هغه هر څه ورو زده کوي څنګه چې انسان کوي په هغه ډول یې زده کوي نو اوس اے آی لکه مخکې د اے آی 3 قسمونه مخکې اے آی وه صرف اے آی چې هغې ته مصنوعي ځیرکتیا ویله هغه بالکل یو ابتدایي لیول و اوس اے جی اے آی راغلی ده اے جی آی مطلب artificial generative intelligence مطلب دا چې دلته اوس اے آی بالکل د یو انسان غوندې کار کوي کوم ته چې موږ ایجنټک اے آی هم وایو اوس اے آی دومره مخکې تللی ده چې تاسو که مخکې موږ کورس کې لاړ شو نو موږ کیدای شي ایجنټک اے آی ونه وایو خو تاسو به هغې پورې پوه شئ چې تاسو اوس یو ایجنټ جوړ کړئ یو ایجنټ او هغه ټرین کړئ هغه ته تاسو صرف دا ووایئ چې ته زما د یوې ورځې وټساپ میسیجونه وګوره زه چې چا ته څنګه ریپلی کوم څنګه میسیج کوم هغه وګوره یو ورځ پس ته هغه خپل وټساپ ټول هغې ته حواله کړه نو چې په کومه لهجه باندې ته د چا ته جواب ورکړې هغه لهجې سره به جواب ورکوي دا اوس اے آی دې حد ته رسېدلې ده لکه مثال په طور که تا ته ملګری میسیج کوي ملګری درته پیغام رالیږي نو هغې ته په هغه ملګري په ډول دا جواب ورکوي ښه که تا ته مشر ورور پلار پیغام رالیږي دا بالکل با ادبه بالکل کومه لهجه چې ستا وي په هغه لهجه کې به دا جواب ورکوي او دا اوس ایجنټس اوس راغلي دي اوس نن سبا چې کوم دور دی دا ایجنټک اے آی دی د دې نه پس یو را روان ده هغې ته وایي اے ایس آی مطلب artificial super intelligent چې هغه به وایي د انسان نه هم یو لاس بره وي یا کم از کم د انسان هومره به وي لکه تاسو ته ما دا ایجنټک اے آی ویل دا خو د انسان ټرین کي نو بیا د انسان غوندې دا کار کوي دا تخلیق نشي کولی مطلب نوي کارونه دا ایجادولی نشي خو انسان چې کوم کار ورته ووایو نو هغه کار دا د انسان په شان کوي خو دې نه پس به چې کومه راځي هغې ته وایي سوپر انټیلیجنس artificial super intelligent هغه به بیا د انسان په شان نوي ایجادات هم کوي او دا یو نظریه ده په دې باندې ډېرو کمپنیانو کار شروع کړی هم دی پوهېږئ نو تر دې دمه امید دی تاسو به په اے آی چې کوم بنیادي
ډانچه دا بنیاد دی په هغې به رسېدلي چې اے آی دا یو برانچ دی، یو شاخ دی د کمپیوټر ساینس، او کمپیوټر ساینس دا شاخ دی د ساینس. مطلب دا مختلف مشینان دي یا کمپیوټر هغه ټرین کړی شوی دی. دا یو داسې ټکنالوژي ده چې دا مشینونه یا کمپیوټر هغې ته کمانډ ورکوي، هغې ته اړتیا ورکوي چې هغه بالکل د انسان په شان فکر وکړي، د انسان په شان زده کړې وکړي، د انسان په شان ستونزې حل کړي، د انسان په شان پرېکړې وکړي. مطلب دا د انسان یو نقل دی، یو ډوپلیکیټ دی. پوهېږئ؟ دا د اے آی اسان ډول سره تعریف دی چې دا د انسان یو نقل دی، د انسان د ذهن څنګه چې انسان دی د هغې د ذهن یو نقل جوړ کړی شوی دی، دغې ته وایي اے آی. اے آی مطلب آرټیفیشل وایي مصنوعي، انټیلیجنس وایي ذهانت ته، ځیرکتیا ته. نو تر دې دمه امید دی تاسو د اے آی په تعریف باندې پوه شوي وئ. اوس راځو اے آی موږ کوم ځایونو کې استعمالوو. ډېر داسې ځایونه دي چې په هغې کې موږ اے آی استعمالوو او اے آی موږ ټرین کوو هم. لکه که مثال په طور که تاسو لیدلی وي چې یوټیوب کې تاسو یو ځل یو ویډیو وګورئ یا په ټیک ټاک کې یو ویډیو وګورئ، نو هغه شان تاسو ته نورې ویډیوګانې هم راځي. لکه مثال په طور که تاسو په ټیک ټاک کې د ولی الله یا په یوټیوب فیسبوک باندې د ولی الله یو ویډیو وکته، تاسو ته به ټول د هغه لایو را روان شي. دا څه شی دی؟ دا اے آی ده. دا د فیسبوک الګوریتم یا د یوټیوب الګوریتم اوس اے آی ته حواله شوی دی. هغه ستا لږ وخت کې ستا اندازه واخلي چې ته کوم رقم ویډیوګانو کې انټرسټ اخلي، تا ته هغه رقمې ویډیوګانې شروع کړي. کله ناکله داسې وي چې تاسو د یو ملګري سره خبرې وکړئ، ملګري ته ووایئ چې نن خو مثال په طور باندې ولي دا خبره وکړه، دا خبره وکړه. تاسو چې څنګه موبایل کولو وکړئ، اولنۍ ویډیو به تاسو ته د ولي الله راځي. یا مثال په طور که تاسو یو ملګري ته دا ووایئ چې نن ما هغه بوټان ولیدل، زه بوټان اخلم یا زه دا کالي اخلم، دا جامې اخلم، نو چې تاسو موبایل کولو وکړئ تاسو ته به اول اشتهار د جامو یا د بوټانو د دغه راځي. دا څه دي؟ دا اے آی ته دا حواله شوي دي. اے آی زموږ ذهن ګوري، د هغې په ذریعه سره چې کوم دی بیا موږ ته هغه رنګې شیونه راوړي. نو زموږ په ورځ کې ډېر داسې شیونه دي چې په هغې کې موږ اے آی استعمالوو. نن سبا چیټ جی پي ټي دی، ګوګل سرچ دی. ګوګل کې تاسو چې یو پیره کوم شی نه سرچ کوئ، بیا چې تاسو هسې ګوګل کولاوئ هغه رقم شیونه به ستاسو مخې ته راځي. یوټیوب مثال تاسو ته ما درکړه، د فیسبوک مثال مې درکړه، انسټاګرام هم دغه شان دی. بل ګوګل میپ دا کوم ملګري چې ډرایوینګ کوي یا کوم ملګري د آنلاین یو شی اډر کوي، نو هغې دپاره دا پکارېږي. نو په دې کې هم دغه شان ده چې یو ځل تا کوم هوټل سرچ کړه، یو ځل تا کومه لاره باندې لاړې، بیا به ته خپله تا ته هغه رقم لارې درښایي، هغه رقم هوټلې به درته مخې ته راوړي. دا یو ملګري تپوس کړی دی محمد اظهر، زه تا ته وروستو د دې ځواب در کوم. او اواز چې کټ کېږي نو دا کیدای شي زما مسله نه وي، ستاسو د نیټورک مسله به وي. نو چې کله تاسو ریکارډینګ ګورئ نو هغې کې به انشاءالله اواز صحیح وي. بیا چې کومه ژباړه کېږي نن سبا دا هم اے آی ذریعې سره کېږي. دغه شان د مخ پېژندنه، تاسو فیس چې کوم کیمره ده موبایل کې نن سبا ډېر څنګه مخکې به فنګر پرنټ اوس دغه شان فیس هم راغلی، نو دا مخ څه شی پېژني، دا هم دغه اے آی په ذریعې سره پېژني. نو هره ورځ په استعمال کې موږ د اے آی دا مختلف استعمالات چې تاسو ته ما ویل دا موږ کاروو، په دې ځایونو کې موږ استعمالوو. د دې نه پس د اے آی ګټې څه دي او محدودیتونه څه دي، مطلب کوم اے آی فایدې څه دي، موږ یې چې استعمالوو موږ ته څه فایده راکوي او د دې نقصانات څه دي. نو اواز لږ سلو دی. اوس څنګه شو؟ اوس اواز برابر شه؟ ما ته اوس لږ ریپلی راکړئ. اوس اواز برابر شو؟ ما مایک له خولې ته نږدې کړه. صحیح شو، سیف سهار صحیح شو. روح الله تا صحیح شو. د اے آی ګټې څه دي، فایدې څه ده؟ نو ټولو نه اول کار د وخت بچت کوي. لکه مخکې به چې مثال په طور باندې موږ یو مضمون لیکلو، یو فیسبوک پوسټ به هم لیکلو، نو په هغې به ګنټه 2 ګنټې لګېدې.
اوس ته صرف 2-3 کرښې ولیکه او چیټ جی پی ټي ته ووایه چې په دې موضوع باندې دغه رنګې فیسبوک پوسټ مال ولیکه وبلیکي. دغه شان مخکې به که تاسو ډیزاینینګ کولو نو په یو ډیزاینینګ به 3 غنټې 4 غنټې لګېدې، کم از کم غنټه به پرې لګېده، نیمه غنټه به پرې لګېده. اوس په یو منټ کې یو سکند کې ستاسو هغه ډیزاین تیارېږي. دغه شان چټک کار کوي، مطلب زر کار کوي، دا هم د وخت بچت دی. دغه شان د معلوماتو موندل، مخکې به که ستاسو خیال و د اے آی نه مخکې تاسو به څه باره کې معلومات حاصلول نو تاسو به ګوګل کې سرچ کول او په ګوګل کې به ډیر داسې ویب سایټ راتلی تاسو ته، کله به ښې وي کله به نه وي ټیک، کله به غلط معلومات ورکړو، هیڅ پته به موږ ته نه لګېده. خو اوس د اے آی په راتلو سره موږ ته دا کار اسان شي، ځکه چې ته اے آی نه کومه پوښتنه وکړې هغه زر زر لاړ شي، څومره چې ویب سایټو باندې چې څومره معلومات پراته وي هغه ټول راجمع کړي او تاله یو خلاصه درکړي. پوه شوې؟ دغه شان د سوداګرۍ او زده کړې اسانتیا، مختلفې اسانتیاوې موږ ته پیدا کړې، خو د دې څه نقصانات هم دي، څه احتیاطونه به تاسو هم کوئ. هغه څه چې کله ناکله دا ناسم معلومات هم ورکوي. داسې نه ده چې تا ته اے آی څه معلومات هم درکړه ته پرې ډایرکټ باور وکړې، یقین وکړې، ته به د هغې خپله هم څه نه څه تحقیق کړې. پوهېږې؟ داسې به نه کوئ چې د هغې باندې ډایرکټ عمل وکړئ، نو دا کله ناکله ناسم معلومات هم ورکوي. دویم دا چې اے آی احساسات نه لري. څنګه چې انسان احساس لري، درد لري زړه کې، خوشحالي غم محسوسوي، دغه اے آی نه کوي. دا پکې نقصان دی. نو که تاسو مثال په تور باندې د خپل ځان نه ماتې ګوتې 3 کرښې ولیکئ، د چا په غم کې، د چا په درد کې، د چا په جدایۍ کې، او اے آی درله پوره یو مضمون ولیکي، نو ستاسو هغه 2-3 کرښې کې به زیات اثر وي. وجه به دا وي چې اے آی احساس نه لري. خو که تاسو دغه 2-3 کرښې اے آی له ورکړو، دا د ویل چې بالکل دغه شان ولیکه، نو بیا هغه همغه احساس تا چې کوم درد اچولی وي په 2-3 کرښو کې هغه به راوالي او پوره مضمون کې به خور کړي، خو د ځان نه هغه عمره درد نشي راوړلی. او دریم هم دغه دی چې هره پرېکړه، هر جواب سم نه وي. زمونږ دا میټینګ دا کلاس دا کېدای شي په 40 منټه کې بند شي، هغې نه پس به زه دوباره بیا تاسو ته لینک شیر کوم، نو دوباره به راځئ د 20 منټه دپاره، په هغې کې به زه ستاسو سوال او جواب هم اخلم. نو دا کې زمونږ سره یو 10 منټه دي، زر زر دا خبرې راټولو. اوس دې نه پس راځي د اے آی مشهورې کمپنیانې کومې دي. نن سبا دور کې د اے آی تاسو چې دا چیټ جی پی ټي ګورئ، دا د دې کمپنۍ نوم دی اوپن اے آی. اوپن اے آی یوه کمپنۍ ده او هغې دا چیټ جی پی ټي یو ټول جوړ کړی دی. پوهېږئ؟ دغه شان بله غټه کمپنۍ ګوګل دی. ګوګل ګوره دا یوټیوب هم د ګوګل ملکیت دی. دغه شان دا جیمینای چې کوم دی دا هم د ګوګل کمپنۍ ملکیت دی. ګوګل یو کمپنۍ ده، د یو ټول جوړ کړی دی چې هغې ته وایي جیمینای. دغه شان دا کلاډ اے آی چې تاسو نن سبا ګورئ ډېر مخکې دی په کوډینګ کې. چې کله مونږ کوډینګ کوو تاسو ته پته ولګي، نن سبا یا ایجنټک اے آی کې تاسو چې ما ویل چې خپل یو ایجنټ جوړ کړئ، په دې کې کلاوډ د ټولو نه مخکې دی. نو کلاوډ اے آی چې کومه کمپنۍ ده هغه دا یو ده، انتروپیک. بیا دغه شان ګراک، تاسو خو ویډیوګانې استعمالولو کې ګراک ډېر استعمال کړی چې کله فری و، اوس پیډ شوی دی. نو دغه د دغې کمپنۍ نوم دی ایکس اے آی. د دې چې کوم ټویټر دی، کوم ایکس دی، هغه هم د دې کمپنۍ لاندې دی او ګراک هم. دغه شان یو بل دی کو پایلټ ورته وایي. کو پایلټ دا د ډیزاینینګ دپاره استعمالیږي، هغه د مایکروسافټ کمپنۍ د لاندې دی. او دغه شان اوپن اے آی دا کومه چې دا کمپنۍ ده، دې کې هم د مایکروسافټ کمپنۍ بلا شیرز دي. مایکروسافټ هغه کمپنۍ ده کومې چې دا لیپټاپ یې جوړوي، زه چې پس تاسو ته کلاس اخلم. دغه شان دا فیسبوک، واتساپ، د دې مالک دا میټا ده. میټا یو کمپنۍ نوم دی او د دې یو ټول جوړ کړی دی چې هغې ته مثال په طور دا میټا اے آی چې موږ ګورو دا ټول د دغې کمپنۍ دی. دې لاندې فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ هم دي. او بل انویډیا، دا ګوره دا څومره چې دا اے آی دي یا دا څه هم دي، د دې دپاره تاسو اکثر وایئ چې موږ ته فری ویب سایټ وښایه. دا اے آی یا مختلف ویب سایټ راشي لکه دا ګروک وغیره، دا ول فری وي، بیا وروسته پیډ شي، تاسو نه روپۍ اخلي. ولې؟ د دې وجه دا وي چې دوی په شا باندې ډیټا سنټرې وي.
دوی غټ ډیټا سنټر وي د هغې خرچه وي د دې په شا باندې د کلاود خرچه وي نو هغه برداشت کولو دپاره د دې دپاره د روپو ضرورت وي خو اول کې تاسو له فري ولې درکوي اول کې فري ځکه درکوي چې تاسو لږ عادتوي چې تاسو عادت شي زمونږ د دې ټول سره زمونږ د دې پراډکټ سره چې بیا بار بار راځي کې بیا موږ په روپو هم کو ولې نشو ورکولی ځکه چې هغوی شاته ډیټا سنټر یې کلو کړي وي د هغې ډېرې لوی خرچې وي نو دغه ډیټا سنټرو کې چپس او پروسیسر لګي او دغه چپس او پروسیسر چې کومه کمپنی ورکوي هغې ته انویډیا وایي د انویډیا کمپنی د بلا چپس او پروسیسر دی ښه و 40 منټ پس ختمیږي بالکل ما ته پته ده 40 منټ پورې دا کلاس ختمو هغې نه پس بیا ستاسو سوالونو له زه راځم بل زه دوباره به ډایرکټ کال کوم 20 منټه بیا ستاسو سوالونه اخلم 4 منټه زموږ سره شته بیا ای آی مشهور شخصیتونه څوک دي نو تاسو چې دا اوپن ای آی ولید د چیټ جی پی ټي دا د دې کس دی دا نوم دی سیم الټمن بیا د میټا تاسو مارک زکربرګ ماما ښه پیژنئ دا هغه دی او بیا د ګوګل چې کوم مشر دی هغه دا دی او د انویډیا چې کوم مشر دی هغه دا نوم دی د ایکس آی د ګروپ چې کوم مشر دی هغه ایلن مسک دی او دغه شان دا وشو نو دا داسې کسان دي که تاسو دا فالو کوئ د دوی یوټیوب خو نه په ټویټر باندې فیسبوک باندې دوی فالو کوي نو د ای آی حوالې سره چې څومره نوې خبرې راځي هغې باندې به تاسو ټول نه مخکې به خبرېږئ بیا دلته ما لږ داسې کړي دي چې د ګوره چیټ جی پی ټي دا کمپنۍ نو اوپن ای آی دی او د هغې د مشر نوم دا دی جیمینای د کمپنی ګوګل د مشر دا دی ګروپ د کمپنی ایکس آی د مشر ایلن مسک دی او ای آی هارډویر تاسو ته چې کوم د چپس او د ډیټا سنټر خبره وکړه نو د هغې د کمپنۍ نوم دا دی او مشر یې دا دی بیا عملی برخه ښه نن ستاسو دپاره هوم ورک څه دی موږ چې ورته هوم ورک وایو هوم ورک دا دی تاسو به د ای آی نه 4 پوښتنې وکړئ اول پوښتنه به تاسو دا وکړئ د چیټ جی پی ټي نه چې ای آی څه شی دی تاسو چې کله دا کلاس ګورئ او تاسو ته به زه دا سلایډز ځان له هم درولېږم بیا نو اولنۍ پوښتنه به تاسو دا وکړئ چې ای آی څه شی دی جواب به تاسو له درکړي دویم دا چې د ای آی لس ګټې موږ ته ولیکه لس فایدې ما ته ولیکه دریم سوال به تا وکړي چې د ای آی کوم مشهور شخصیات دي هغې نومونو په اړه معلومات راکړه او څلورم دا چې د ای آی مشهور کمپنیانو په اړه معلومات راکړه بیا دا هم ستاسو هوم ورک دی چې د ای آی 15 استعمالونه کوم ځایونه کې موږ ای آی استعمالولی شو 15 استعمالونه دا به سبا ستاسو نه تپوس کوم یا ګروپ کې به تپوس کوم بیا 3 مشهور شخصیتونو نومونه پکار دي چې تاسو ته په یاد وي او دغه شان کم از کم 3 مشهور کمپنیانې چې تاسو پیژنئ نو په ننني کلاس کې موږ څه وویل موږ ای آی وپېژندله په دې کې موږ کلاس راټولو کلاس ختمو پای ته رسوو موږ ای آی وپېژندله چې ای آی څه ته وایي دا یو قسم له د انسان د ځیرکتیا نقل دی خو دا مشیني او کمپیوټر شکل کې دی او انسان خپل مجسم شکل کې وي دویم دا چې ای آی استعمال کوم ځینې کې کېږي د ورځې موږ کوم ځایونه کې استعمالوو نو فیسبوک واتساپ ټویټر یوټیوب د ټولو ځایونو کې د ای آی استعمال دی بیا د ای آی څو مشهورې کمپنیانو باره کې موږ وویل مشهورو شخصیاتو باره کې وویل او ای آی راتلونکي اهمیت څه دی نو تاسو ته ما د ای آی 3 قسمونه وویل چې اول صرف ای آی وه اوس ای جی آی ده او راتلونکي وخت کې به ای ایس آی راځي مطلب سوپر ای آی به راځي نو د هغې بیا اهمیت نور هم زیات دی نو تر دې دمه زموږ دا کلاس پای ته رسي زه دوباره تاسو ته ځئ ګروپ کې دویم لینک شیر کوم هغه جاین کړئ نو زه ستاسو څومره سوالات دي هغه زه اخلم کوېسچن دي پوښتنې دي هغه زه اخلم